کرکټ نن د افغانستان یو له هغو لوبو څخه ده چې د هیواد زرګونه ځوانان د خوښۍ او هیلو نښه ګرځېدلې ده. خوست ولایت هم یو له هغو سیمو څخه دی چې پکې د کرکټ مینهواله زیات دي. ځوانان یې په بېلابېلو کچو لوبې کوي او د دې لوبې له لارې د سولې، یووالي، مثبت فکر او پیغام خپروي. خو سره له دې مینې لا هم د کرکټ د ودې او پراختیا په لار کې ګڼې ستونزې او خنډونه شته. د لوبغالو نشتوالی، د مالي ملاتړ کمبود، د روزنې مسلکي فرصتونو نشتوالی او د ادارو نه همغږي هغه ستونزې دي چې د خوست د کرکټ د پرمختګ مخه نیسي. په همدې مناسبت نن یو راډیوي بحث او ګردی میز لرو. په دې موضوعاتو کې به نن را سره په خوست کې د ټیپ بال یا د ټینس بال مسؤل علم بایدار، د دې ترڅنګ د خوست سیمه ییز مباصر یا کمنټري کوونکی زید الله زالان او یو تن د هډبال او ټینس بال تکړه او پیاوړی لوبغاړی وکیل زادران په دغه خپرونه کې را سره دی. تاسې درې واړو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایو. بخیر راغلی. مننه. پیل به علم بایدار څخه وکړو چې په خوست کې د ټیپ بال یا د ټینس بال مسؤل دی. د ته ډېر زیات معلومات کیږي چې په خوست کې کرکټ په کومه کچه دی، څنګه روان دی او د دې ترڅنګ په کومو سیمو او ساحو کې یا په مرکز او ولسوالیو کې کرکټ څه ډول روان دی. د دې په اړه به مفصل معلومات راکړي. دا چې بایدار صاحب تاسې هر ځای ته تګ کوئ، ټینس بال په برخه کې مو خلک دعوتوي، ټورنمنټونو او ورزشونو کې برخه اخلئ. لنډه رڼا پرې واچوئ د خوست په کرکټ باندې. لومړی سر کې خو سلامونه، نیکې هیلې سجاد صاحب ستاسې ته، ستاسې اوریدونکو ته مننه کوو له تاسې څخه چې دا رقم ته خپرونې پر مخ بیایې تر څو د ورزشکارانو، د خلکو ستونزې، هغه مشکلات، هغه غږ تر نور رسوئ. اوس وخت کې خو ټینس کرکټ چې دی ماشاءالله ډېر رشد، ډېر پرمختګ یې کړی دی چې په لسګونه ټورنمنټونه په خوست ولایت کې اوس هم لګیا دي، یعنی شروع دي چې هغه په هره ولسوالۍ کې، مرکز کې، ټولو کې په فعالیت روان دي. روزانه هره جمعه یو دوه ولسوالیو کې فاینلونه کیږي. نو ټینس چې دی بیخي آخري حد ته رسیدلی دی. نو ځکه موږ هم نن په دې بحث کې په ټینس یا ټیپ بال باندې ډېر پاتې کیږو. په لنډ ډول دا هم که ورته ووایئ چې په دغو ټورنمنټونو کې په څومره کچه خلک ګډون کوي او د دغو ټراپي څه شی وي او دغه راز دغه لوبې په اطرافو کې ډېرې کیږي که په مرکز کې؟ سجاد صاحب دغه لوبې خو بېشمېره بیخي له حد څخه زیات مینوال لري. که چېرته موږ او تاسې فکر وکړو یو عادي یو کلیوالي ټورنمنټ چې وي هغه په زرګونه تماشچیان او مینوال لري. که تاسې د باک یا د شیخانو لیگ یا د ګربزو یا د ندرشکوټ بعضې تماشې عکسونه وګورئ چې هغه په ټوله نړۍ خپره کړي دي. لکه تاسې ډیوینډر کومار وګورئ، بعضې نور اسټرالیوي لوبغاړي وګورئ، هغو دغه تماشه حق هریانه ده چې په داسې یو کلیوالي سیمه کې دومره زیاتو خلکو جمع کېدل، راټولېدل بیخي حد نه لري. نو ټینس کرکټ چې دی بیخي د ده مینوال لکونو ته هم رسیږي. داسې څه امکانات هم شته که نه چې ټینس بال ورو په ورو پرمختګ وکړي او د دې لپاره لکه په نورو هیوادونو کې به حتما د دې په لویه کچه ټورنمنټونه جوړېږي یا د ولایتونو یا د هیوادونو ترمنځ لوبې به جوړېږي. داسې ورو ورو پرمختګ هم ورکولی شو یا نه؟ سجاد صاحب کله چې زه راغلم دغې دندې ته لومړی دغه کرکټ چې و ټینس کرکټ ته دومره توجه نه وه شوي، خو موږ لومړی د ولسوالیو ټیمونو نه ثبت کار وکړلو چې هغه رجسټر شول. هغې نه مو ولسوالۍ لوبډلې جوړې کړې، بیا مو ولایتي لوبډله جوړه کړله. اوس هم موږ پلان لرو چې ملي لوبډله جوړه کړو، خو دا چې بعضې وخت د سپانسرانو نه شتون دی، بعضې ټینس بال کرکټ ته پوره توجه نه ده شوې. موږ هیڅ بودیجه ټینس کرکټ لپاره نه لرو چې تر څو په دغه ټینس کرکټ کې مصرف کړو. نو نور هیوادونه چې دي هغه د ټینس ملي لوبډلې لري، هغه ښه ایونټونه، ښه لیګونه کیږي، ښه ټورنمنټونه کیږي. خو دا چې افغانستان کې ټینس کرکټ بیخي خاصتا خوست کې ډېر رشد، ډېر پرمختګ یې کړی دی، خو په دې برخه کې موږ ته داسې خاصه توجه نه ده شوې. یعنې دا د ټینس یا د ټیپ بال پر وړاندې ستونزې او
لارښوونې دي دغه ستونزې مشکلات دي چې موږ داسې ښه لوبغاړي نه لرو هغې سره څنګ کې بیخي موږ هیڅ ډول دومره بدجام نه لرو چې موږ یوازې یوه ولایتي برنامه په دې باندې مخ ته ویسو کني ما فلان جوړ کړی و په لنډو وختونو کې که چېرته موږ نه چا ملاتړ وکړلو هغه که اداراتو وکړلو هغه که ملي تجارانو وکړلو نو په ډېر کم وخت کې به ملي ټیم هم انشاءالله د ټینس کرکټ جوړوو چې تر څو په دغه برخه کې افغانستان له سیالانو سره سیال کو او بل که تاسې وګورئ په هټبال کې څومره ښه پلیاران چې دي هغه که بیټینګ کوي هغه که ښه پیس کوي هغه ټول د ټینس له برکته تللي دي ځکه چې ټینس کرکټ ابتدایي کرکټ دی که چېرته دغه ته توجه وشي په ښه شکل سره دغه برخه منیجمنت شي نو کړلی شي چې د ټینس له لارې غوره استعدادونه راوباسي هغه د افغانستان په هم په ټینس کرکټ کې افغانستان له سیالانو سره سیال کې هم هټبال ته هم د تللی شي یعنې په دغه برخه کې هټبال هم له سیالانو سره سیال کولی شي لکه اوس وخت کې عبدالله احمدزی تاسې ګورئ هغه چې څومره موږ ګورو څومره موږ کتلی دی په رسنیزو کې دای د ټیبال یا ټینس کرکټ کې چې و هغه کې هم ډېر میچونه یې کړي وو او ښه پیس یې کړلو دغسې پخواني لوبغاړي که تاسې ګربز دی وګورئ که نور وګورئ ټول نو دغه د ټینس کرکټ برکت دی چې دغې لارې لاړ دي عالم بایدار دوستانو یو له هغو کسانو څخه دی چې په خوست کې په واقعي ډول ټینس بال یا ټیپ بال ته پرمختګ ورکړ هرې سیمې ته تګ کوي له ځانه هم مصارف کوي او مګر د هغو سیمو یو ښایسته تصویر هم وړاندې کوي او په ټوله کې د ټینس بال او د ټیپ بال کرکټ یو ډېر ښه نماینده هم دی چې دغه برخه یې تر ډېره په پښو درولې ده زالان صاحب ته ورګرځو زالان صاحب یو له هغو کسانو څخه دی چې په سیمه ییزه کچه د کرکټ یو ډېر ښه مباصر او ډېر ښه کمنټري کوونکی دی ده ته په دې برخو کې ډېر معلومات کیږي ځکه لوبه تر اخیره ګوري په فاینلونو کې او د دې ترڅنګ په ټورنمنټونو کې هر لوبغاړی له نږدې څاري تاسې راته وایئ زالان صاحب چې په خوست کې د ټینس بال په برخه کې هټبال باندې به بیا وروسته رڼا اچوو یا به په هغې باندې په نورو خپرونو کې وغږیږو څنګه دې استعدادونه شته یا نه زه هم په خپل وار سره د سولې پیغام قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم هم تاسو نه هم مننه چې موږ به را دعوت کړو په یوه ارزښتناکه خپرونه کې مو واخ راکړو یقینا چې نن سبا د ټینس لوبه موږ تعقیبوو یا زه لا ماشوم وم چې د کرکټ کمنټري مو کوله خو اوس مهال هغه ارزښت زیات شوی دی ټینس کرکټ وجه هم دا ده چې پخوا داسې یو نماینده یا درلوده یا نه درلوده عالم بیدار صاحب راتګ سره د ټینس کرکټ رشد پیدا کړو رسنیز شو په یو غږ باندې چې ځانګړې آی ډي هم لري د ټینس بال چې هلته اعلانات وشي نو په زرګونه نندرچیان ځان رسوي نو یو ښه انځور نړۍ او افغانستان همداشان ولایتونو ته ځي د خوست د ټینس بال او که استعدادونو ته وګورو واقعیت سره موږ زیات لوبغاړي وینو په ډېر ښه لوبغاړي لوبېږي داسې لوبغاړي موږ وینو د آینده وینو چې په ټینس بال کوي نو دوی که موږ دغه د هیلې ورڅخه کوو چې راتلونکي کې مسلکي کرکټ وکړي بالکل داسې لوبغاړي هم شته چې اوس مهال په ټینس بال باندې بوخت دي او موږ په دې مطمئن یو چې د افغانستان آینده جوړېږي دوستانو سلامونه د ما مایکې لږه غروغله دوستانو سلامونه هیله لرم روغ او جوړ اوسئ تا ویلی چې زه له ډېر پخوا نه کمنټري کوم له ډېر ماشومتوب نه ستا د سترګو په وړاندې هم داسې لوبغاړي راپورته شوي دي یا نه چې هغه اوس د ولایت په کچه لوبېږي یا د سیمې په کچه یو پیاوړی لوبغاړی وي یا ملي ټیم ته یې لاره پیدا کړې وي 19 کلونو ته یا ملي لوبډلې ته واقعیت ته یو ښه مثال به یې درکړم رحمان الله ګربز چې زه او دی په ښوونځي کې یو ځای لوبېدو یو ځای سهار مهال تمرینات کول په ټینس کې ډېر ښه و دا چې ملګرو تشویق کو کورنۍ تشویق کو ټینس بال یوه دروازه ده مسلکي کرکټ لپاره اوس په ملي ټیم کې لوبېږي همداشان نوید زدران چې یو ښه بالر دی او پخوا په ټینس کې ډېر ښه و ډېر ښه بالینګ به یې کوو اوس تاسو وینئ چې د ملي لوبډلې غړی دی همداشان ولایتي کرکټ اول لومړی کې په ټینس کې ښه لوبېږي بیا تشویق کېږي ملګري انډیوالان نو ځکه چې د ښه ځانګړتیا هم همدا ده د ټینس کرکټ چې زرګونه نندرچیان راځي نندرچیان د تا لوبه تعقیبوي هر کله چې لوبه د تعقیب کړي بیا په سوشل میډیا باندې تشویق کوي مخامخ د تشویق کوي نو یوه دروازه ورته ویلی شو ټینس کرکټ نو ډېر مهم دی د لوبغاړو لپاره زرګونه لوبغاړي بوخت دي چې وروسته مسلکي کرکټ ته ورو راځي ما اکثره لیدلی دي چې د خوست
ځوانان په ډېرو عادي ځایونو کې هم لوبې کوي، د غره څوکې وي، د غره لمنې وي، د دې ترڅنګ د خوړونو منځ وي په دغو ځایونو کې، یعنې د ښایسته یا د ښکلو یا د عصري لوبغالو نشتون هغه څه دی چې زموږ او ستاسې د ډېریو لوبغاړو د مخکې تګ مخه یې هم ډب کړې ده. کومو داسې ځایونو ته هم تللی که نه خپله شخصي تجربه دې راته ووایه چې هغه ځای ته لیدلی وي استعدادونه ډېر پیاوړي مګر د لوبغالو یا د میدانونو نشتون دې خفه کړي؟ واقعیت دی که یو ښه مثال درکړمه، ګوربڅو کې مشر کلی چې ورته وایي که نه یو تاریخي ټورنمنټونه جوړېږي 15 کالو راهیسې، ډېر شهرت لري، زه هلته پاتې شوی ډېر یم. نو هغه لوبغالي ته چې موږ ګورو هغه لوبغاړي ښه لوبه نه شي کولی. یو وخت عابد تڼیوال لوبېده هغه ګراونډ باندې چې ده ته د انجرۍ مشکل پیدا شولی میدان څخه هغه وخت. نو دا هم یوه ښه خاطره نه وه د یو لوبغاړي لپاره. وجه هم همدا وه چې د ښه میدانونو نشتون. په ټول خوست کې داسې ځانګړی میدان نه دی جوړ شوی تر اوسه پورې. شاید راتلونکي د بیدار صاحب په راتګ باندې همداشان د مشرانو د فدراسیون داسې هغه وشي په راتلونکي کې کار. خو د تجارانو دولت ځانګړي توجه پکار ده، ځکه یو ښه لوبغاړي ته یو ښه لوبغالی پکار دی. نو بیا ښه لوبې کولی شي. مننه، خوشحاله اوس ځلان صاحب. دوستانو یو هغه څوک دی ما مخکې هم یادونه وکړه چې د کرکټ په برخه کې پراخه معلومات لري، مطالعه لري، د میدانونو په اړه ښه پوهېږي، استعدادونه ورته معلوم دي. وکیل زادران نوم به هم تاسې اورېدلی وي، هم به یې له څېرې سره هم اشنا وی، هم به مو د ده د استعداد په اړه له مختلفو خلکو څخه اورېدلی وي. هغه څوک دی چې په ډېریو میدانونو کې په لوبغالو کې خپل ځان یو داسې ثابت کړی دی چې خپل استعداد او وړتیا باندې خلک پیژني. زادران صاحب تا ته هم ډېر زیات ښه راغلاست وایو. څومره وخت کېږي د کرکټ لوبه کوئ؟ مننه، خوشحاله اوسئ. په لومړي سر کې د سولې پیغام راډیو درنه اورېدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت کالیو کې نغښتي وي. واقعا دا چې په دې وروستیو کې ټینس کرکټ وده او پرمختګ کړی دی. زه هم د تر 7 کالو را په دې خوا کرکټ ترسره کوم، یعنې 7 کاله او 8 کاله چې کوچنی وم هغې وخت نه کرکټ کوم او تر نن ورځې پورې همدا خوارۍ کوم او محنت کوم او کوشش کوم چې ځان تر یو حده پورې ورسوم. نو په دې وروستیو کې ماشاءالله کرکټ ډېر روش او مینوال پیدا کړي. یعنې 8 کالونو راهیسې کرکټ کوئ؟ بالکل. ښه، په دې لړ کې د مسلکي زده کړې هم د کرکټ په برخه کې کړي یا نه، چې چېرته تللی وې په رسمي اکاډمیو کې یا په داسې روزنځایونو کې چې هلته د خپل استعداد نوره هم پیاوړی کړي؟ او بالکل دا چې په د اوس وخت کې اکاډمۍ جوړې شوي دي او لوبغاړو لپاره د تمریناتو یو فرصت به برابر شوی دی. زه هم په خوست کې د نوره کرکټ اکاډمۍ کې تمرینات ترسره کوم او له هماغه ځایه مې کرکټ ډېر شروع کړی. ښه، نو یو لوبغاړی په کرکټ کې یا په سپورټ کې په خاص ډول، ځکه زموږ بحث نن په سیمه ییز کرکټ باندې دی، سیمه ییز ورزش باندې، څه شي ته ډېر ضرورت لري؟ لکه ته یو لوبغاړی تا ته ډېر معلومات کېږي، هغه که په مثلا د یو چا ملاتړ وي، هغه که د وسایلو نشتون وي یا د وسایلو اخیستل وي، په دې کې تاسو څه شي ته ډېر ضرورت لرئ؟ که په دې خبره وکړو چې په افغانستان کې د اقتصاد د ټولو خلکو اقتصاد مشکلات زیات دي، نو هر پلیر، هر لوبغاړی د کرکټ ټولو وسایلو ته ضرورت لري، هغه که بیټ وي، که بال وي، که هغه لباس وي. نو په دې اساس که هغه پیدا شي، سپنسران پیدا شي، نو هغه به ډېر ښه وي او لوبغاړو لپاره به یو ښه فرصت برابر شي کرکټ لپاره. مشوره ورکړه چې داسې بیټ بال خو عادي خبر ده، لکه ملي ملاتړ کوونکو سپورټ دی چې ولایتي لوبډله موږ جوړه کړې وه تر ملي کچې ورسېږي. د لوبغاړي شتون دی، لکه موږ داسې منظم مجهز لوبغاړي میدانونه نه لرو، نو که چېرته سپنسران اداره دغې برخې ته توجه وکړي چې لوبغاړي په هر ځای کې ښه جوړ کړي. بس میدانونو جوړول دي، د لوبغالو جوړول دي، د لوبغالو حمایاتو. آفرین، دا غرقم ته اوس لکه بیټ بال لباس خو کوه ښه یا خو سبو ته څوک وایي چې صحیح دومره غرقم. صحیح. او بالکل دا چې یو لوبغاړی دې ته ضرورت لري چې معیاري میدانونه جوړ شي، سپنسران پیدا شي، تر څو دوی ته داسې کار وشي چې هغه د کرکټ کوم لوازم چې دي هغه ورته برابر شي او دوی لپاره
مهمه دا ده چې معیاري میدانونه جوړ شي چې پکې تمرینات ترسره کړي او لوبې وکړي. بېشکه بالکل. خپله د کومو ساحو ته تګ کړی دی ځکه ته یو فعال لوبغاړی په خوست کې، یعنې لرو نږدې اطرافي سیمو ولایتونو ته د هم سفرونه کړي یا نه؟ بالکل په خوست ولایت کې له بېلابېلو سیمو څخه مو لیدنه کړې او لوبې مو هلته کړي دي او دا چې په دې وروستیو کې ټینس ډېر پرمختګ کړی نو د ډاکټر صاحب علیم بیدار په مشرتابه په لومړي ځل د خوست ولایت د ټیپ بال ولایتي لوبډله جوړه شوه چې پکې د خوست مشهور لوبغاړي او هغه لوبغاړي چې پرفارمنس او کارکردګۍ کړې وي هغوی د دې لوبډلې برخه او په لومړي ځل یې د لغمان ولایت ته سفر درلود چې هغې هلته د شپږو ولایتو ټورنمنټ و او هغې کې موږ تر فاینله پورې ورسېدو او دا د کرکټ لپاره یو ښه بیلګه یو ښه مثال و چې موږ په لومړي ځل د ټینس بال ولایتي لوبډله درلوده او موږ پکې لغمان ولایت ته سفر وکړو. ډېر ښه، مننه، خوشحاله اوسئ. علیم بیدار یو ځل بیا تاسو ته درګرځو. د دې باندې مخکې هم خبرې وکړو، بیا هم د داسې لوبغالو نه شتون چې زموږ او ستاسې کرکټ مخکې تګ ته نه پرېږدي. څومره د لوبغاړو استعدادونه وژني او څومره د ورزش سره د خلکو علاقه بیا کمیږي؟ صاحب مننه. نو دا د لوبغاړو نشتون خو چې دی هغه په مینوالو نه په ورزشکارانو نه ډېر تاثیر غورځوي، ځکه ډېری ښه پلیاران وي، داسې پلیاران وي چې هغه که چېرته مجهز میدان نه وي یا هغه سره څنګ کې ښه پیچ ونه لري، ښه منظم ګراوند نه وي، نو هغه د لوبغاړو لپاره خنډ ګرځي، ځکه چې که بیټسمین شاټ وهي هغه لوبغاړی یو طرف ځي دا انجري کېږي، غورځېږي، هغې سره څنګ کې د بالرانو لپاره ډېر مشکلات وي چې هغه ډېر انجري سبب کېږي. بس داسې لوبغاړي وي چې هغه سټارټ لپاره ځای نه لري. خو موږ ډېری تر خپله وسه کارونه په کړي دي، شخصي هغه ورزشکارانو نه مینوالو نه هم غږ کړی دی، خو موږ اوسه پورې داسې نه یو توانېدلي چې داسې مجهز لوبغاړي ولرو چې تر څو د ټینس بال ورزشکاران په ښه توګه پکې وروزو، په ښه ډول په هغه کې میچونه ورکړو. اوس مو بعضې ځایونو کې په شخصي لګښت باندې بعضې میدانونه جوړ کړي دي، خو دا چې موږ سره 2,50,000 ورزشکاران ثبت دي، نو دغه خو یو 2 میدانونو ته ضرورت نه لري. دا خو باید هره سیمه کې حد اقل یو 2 میدانونه خو هره ولسوالۍ کې جوړ شي. نو موږ داسې لوبغاړي تر اوسه نه لرو، خو اوس وخت کې د ګوتو په شمار لوبغاړي دي چې په شخصي لګښت باندې د فدراسیون بعضې فنډ موږ جمع کوو، په هغه باندې دا کارونه پر مخ وړو. خو که چېرته له موږ سره ادارات دغې برخې ته توجه وکړي یا سپانسران یې وکړي، انشاءالله دغه ستونزه هواره کیدلی شي. که چېرته همکاري در سره وشي او د ټینس بال په برخه کې ادارات همکاري وکړي، اړوند ادارې یا اړوند مسؤل ارګانونه تاسو ته د همکارۍ لاس درکړي، د خوست کرکټ څومره مخ پر بره بیا تاسو وینئ چې څومره کولی شي ښه لوبغاړي وړاندې کړي ملي ټیم ته، 19 کلونو ته او داسې نورو لوبو ته؟ سجستا صاحب دا زه ډاډ در کوم که چېرته معیاري لوبغاړي جوړ شي، د دغو څخه ادارات توجه ورته وکړي، سپانسران توجه ورته وکړي، دا زه ډاډ در کوم چې د افغانستان که هغه ملي ټیم جوړیږي، که هغه 19 کلن جوړیږي، هغه که هر ډول ټیم له جوړیږي، په هغه کې به د ټولو ولایتونو په نسبت که یو څو فیصده نور ولایتو لوبغاړي وي، نور داسې استعدادونه خوست کې موږ وینو چې تر نیمې نه زیاته فیصدي به د خوست لوبغاړي، یعنی ټول ټیم کېدلی شي چې د خوست نه په استعداد جوړ شي. داسې بیا د نورو ولایتو ټول خلک هیڅ ډول داسې څوک پیدا نه شي چې په یو چا باندې نیوکه وکړي چې دا ټیم ولې د خوست نه جوړ شو، ځکه چې په خوست کې داسې استعدادونه موږ وینو چې هغه په هیڅ نړۍ کې شتون شاید ونه لري. اوس چې د افغانستان کرکټ ځلیږي، ملي کچه باندې ځلیږي، مثلا د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، په دې کې تاسې څومره ونډه د خوست بولئ؟ هغه که په ملاتړ وي، که د لوبغاړو په شتون وي، مثلا که د مالی حمایت وي، تاسې په دې برخه کې څومره خوست ته مثلا دغه څو نمرې ورکوئ یا په اصطلاح څومره په دې برخه کې د خوست ونډه بولئ؟ خوست خو چې کوئ 100% کریډیټ ورکوم بیا هم کم دی، ځکه تاسې وګورئ اکثره ښه پلیران ښه لوبغاړي چې دي ټول د افغانستان لپاره لوبیږي، ټول ښه لوبغاړي دي، خو خوست داسې دی چې نور ولایتونو ته زه تللی یم چې هغه کوم معیاري لوبغاړي لري، کومې معیاري اکاډمۍ لري، کوم معیاري
جمنیزیمونه لري هغه خوست نه لري. بیا هم د خوست داسې لوبغاړي دي چې په یو داسې غیر معیاري لوبغاړو کې دوی لوبي کوي، بیا هم د افغانستان نمایندګي کوي چې تاسو یې کتلی شئ هر یو لوبغاړی څومره ښه پرفارمنس کوي. که 19 ته تاسې توجه وکئ، که ملي ټیم ته یې وکئ، کالیپ لوبډلې ته یې وکئ چې څومره ښه پرفارمنس کوي، اکثره د خوست هلکان. مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر علیم بیدار په خوست کې د ټیپ بال یا د ټینس بال مسؤل دی. دوستانو همداسې به تاسو سولې پیغام راډیو ته غوږ یاست او د کرکټ د پراختیا په فرصتونو، ننګونو او مخکې تګ باندې خبرې کوو. په سیمه کچه بیا موږ په نن خپرونه کې په ټینس بال باندې تمرکز کړی، ځکه په خوست کې ټینس بال لوبه ډیره کیږي نسبت هډ بال لوبه ته. بیرته زالان صاحب ته ورګرځو. زالان صاحب د کرکټ په پرمختګ کې د رسنیو رول تاسې څومره بارز بولی او په دې برخه کې رسنیو هم در سره همکاري کړې یا نه، یا په دغو برخو کې چې تاسې کومو ځایونو ته ځئ هلته رسنۍ موجودې وي؟ یقینا چې رسنۍ زیات مهمې دي او دغه نن خپرونه کوم چې ناست یو ماته د خپرونه زیات خوند راکړو، ځکه چې هغه مشکلات بیانولی شو او د ټینس په پراختیا باندې غږېدلی شو. هغه څه چې په زړه کې موږ لرو هغه مینوالو ته ښودلی شو. شاید په میدان کې زرګونه نندرچیان ولرو، خو د رادیو له طریقه نو بیخي زیاتو خلکو ته زموږ غږ رسیږي او د کرکټ لپاره توجه لا زیاتېږي. یقینا په دې وروستیو کې د رسنیو توجه هم زیاته شوې ده، زموږ سره په زیاتو سیمه ییزو ټورنمنټونو کې فعال دي او رول یې لوبولی دی. زیات مهم هم دی ځکه چې رسنۍ زیاتو خلکو ته غږ رسولی شي او په میدان کې لږ خلک دغه لوبه نندره کولی شي، په ارزښت یې غږېدی شي. رسنۍ یقینا زیاته مهمې دي. ستا په نظر په اوس وخت کې په خوست ولایت کې په اطرافو کې په مرکز کې کومې لوبې ډېرې کېږي؟ کرکټ ډېره کېږي، والیبال ډېره کېږي، فوټبال ډېره کېږي او که نوره لوبې؟ والا چې وګورو فوټبال، کرکټ، همداشان والیبال، نو د درې واړه لوبې زیاتې کېږي. موږ هم وخت نه وخت د فوټبال لوبې کمنټرۍ لپاره هم لاړ شو، خو کرکټ په دې زیاته کېږي چې هره جمعه تقریبا په خوست کې هغه ترسره کېږي فاینل، په دې زیات ورته ویلی شم. یعنې کومو ځایونو ته تګ کوي د کرکټ د کمنټرۍ لپاره؟ موږ خو چې هر څوک دا ورته بیا ځو، هر ولسوالۍ ته ځو، مرکز کې زیات رول لوبوو. همداشان ته نادر شکوټه پورې تللی یو، تر دوه منده زدرانو تللی یو، همداشان ماتون ګربزو کې خو ځکه چې د ګربزو اوسېدونکي یو د تڼیو سیمې ته، نو زیاتو سیمو ته مو تللی یو د ود شوي کمنټرۍ. ستا په نظر که چېرته په یوه میاشت کې دا ډول یو بحث جوړ شي، رډیوي ګردی میز جوړ شي، لکه نن چې موږ تاسو په دې برنامه کې ناست یو، د کرکټ اړوند مسؤل هم لرو، یو تن لوبغاړی هم لرو، مبصر هم لرو، دا په رسنیو کې عام شي، ډېر خلک دې ته لاسرسی لري، معلومات ته لاسرسی پیدا کړي، څومره به دغه زموږ کرکټ سره راپورته شي؟ زیات اړین دی که وکتل شي ملي لوبډلو ته ځینې لوبغاړي انتخابېږي، یو ډول فشار وي کرکټ باندې هم، لوبغاړو باندې هم تاثیر اچوي. که داسې یو فعالیت وشي به رسنۍ لخوا چې د لوبغاړو منفي وي، په دوی باندې سیده تاثیر لري. رسنۍ هم دومره مهم رول لري ځکه چې زیات ارزښتمن به دا ډول پروګرامونه، ځکه چې هغه څه نماینده لري، لوبغاړي لري، کرکټ مبصرین لري، نو د رادیو له طریقې وړاندې کولی شي. ډېر اړین دي او ډېر مهمې بولم که په میاشت کې یو دا ډول پروګرام په لاره اچول کېږي. مننه. بس سولې پیغام راډیو له تاسو سره ژمنه کوي هر وخت چې تاسې فرصت درلود تاسو کولی شئ موږ سره تماس کې شئ او یا به موږ له تاسو سره اړیکه نیسو، په دې اړوندو موضوعاتو باندې به خبرې اترې کوو. نن په عموم کې په یو موضوع باندې غږېږو، بل وخت به په یوه موضوع باندې غږېږو، مثلا د امکاناتو نشتوالی دی، مثلا مالي حمایت سره کم ته سیمه ییز کرکټ ته پیاوړي کړو، سپانسران څه ډول پیدا کړو او د دې ترڅنګ هغه کسان څه ډول تشویق کړو چې اوس وخت کې له کرکټ څخه زړه توري شوي دي. وکیل زدران ته به ور وګرځو. داسې ملګري هم لري که نه چې کرکټ لوبه یې کوله مګر د مالي ستونزو یا د اقتصادي ستونزو له امله یې بیرته کرکټ پرېښی وي او یا د چا تشویق او هڅونه نه وي یا د لوبغالو یا د میدانونو نشتون وي د لوبې پرېښې وي. او بالکل ډېر ملګري هم داسې ملګري لرم چې هغه اوس هم د کرکټ سره ډېره علاقه او شوق لري، خو دوی د بعضې مشکلاتو په اساس اوس له کرکټ نه پاتې شوي دي او نورو کاروبارونو ته تللي دي. هغه نشي کولی چې اوس کرکټ وکړي ځکه کورنۍ سپورټ نشته او اقتصادي ضعیفه شوی دی او د ملګرو لخوا یې تشویق او هغه نشته.
همدې په اساس دوی اوس له کرکټ نه ډېر لرې پاتې شوي دي. خپله آینده په کوم ځای کې ګورې؟ مثلا تر کومه به ولوبېږې، کوم ځای ته به ورسېږې، ارمان، هیله او هدف د کوم ځای ټاکلی؟ بالکل ارمان خو هر پلیر چې کرکټ کوي دا ارمان وي چې د افغانستان استازیتوب وکړي، د افغانستان په سطحه ولوبېږي. ارمانونه خو مو ډېر دي، الله مو د هغه وخت ته ورسوي. بس کوشش کوم چې تر وروستۍ پورې کرکټ وکړم، تمرینات وکړم او خدای جل جلاله یو ښه بدله راکړي. او خپله هم چېرته مسلکي زده کړې اوس فعلا بوخت یې که نه چې هلته ته درومې په ورځې په جریان کې هلته زده کړې کوې؟ اوس هم اکاډمۍ کې روزانه تمرینات کوو، هره ورځ اکاډمۍ ته ځم. دغه کوم څوک چې تاسو ته روزنه درکوي یا مسلکي موروضي دا مسلکي کس دی؟ بالکل هغه د کرکټ سره پته شوی او پخوانی کوچ دی. کله کله ځینې کسان وایي چې د کرکټ په ډېرېدو سره، د کرکټ د ټورنمنټونو په ډېرېدو سره ځوانان د بیکارۍ طرف نور هم نیسي. نو ته څه فکر کوې چې کرکټ یا ورزش د بدرنګو کړنو مخه نیسي که نه ځوانان تشویق کېږي چې مخکې تګ وکړي؟ په دې موارد به زه په خپله دا خبره درته وکړم چې خپله شخصي تجربه دې شخصي خبره دغه خبره به درته وکړم چې دا خو که هر څوک دا خبره کوي چې مثال یو څوک کرکټ ته هڅول کېږي یا کرکټ کوي، هغوی مثال هغوی فضول وخت ته ورګرځي، نو دا خو یو ډېر عادي خبره ده، ځکه کرکټ په خپله نن سبا یو داسې هغه ته رسېدلی چې زیات لوبغاړي پکې عواید ترلاسه کوي او زیات لوبغاړي هغه یو څه ستونزې یا مشکلات چې وي هغوی دوی د کرکټ له وجې پوره کولی شي. ځکه په کرکټ کې اوس وخت کې یو سپانسران پیدا کېږي او لوبغاړي په پیسو اخیستل کېږي. نو دا عباس وخت نشو ورته ویلی، ځکه چې کرکټ هم اوس یو ډول کاروبار دی، یو ډول خلک یې پر همدې اساس کوي چې راتلونکی جوړ کړي. مننه. خوشحاله اوسه. بیرته بیا علم بیدار ته ورګرځو. په اوس وخت کې خپله هم تاسې مالي ملاتړ دغو اداراتو نه پیدا کړی یا نه چې د کرکټ په برخه کې کار کوي؟ مننه سجاد صاحب. موږ داسې کوم خاص مالي ملاتړ له اداراتو څخه نه دی پیدا کړی. موږ سره بعضې وخت همکارۍ چې اولمپیک له طرفه کېږي، موږ د اولمپیک مربوط یو، خو هغه 42 رشتې لري چې د 42 رشتې د دوی مربوط دي. بیا موږ ته کرکټ ته توجه کړې ده، خو که تاسو وګورئ 2,50,000 لوبغاړي ثبت او په ټولو ولسوالیو کې، په هره ولسوالیو کې حتی په زرګونو باسي داسې ځایونه دي چې بیخي د کرکټ شمیر بیخي اوج ته رسیدلی دی. دغه 2,50,000 کسان چې تاسو یادوئ دا رسمي ثبت دی؟ دا زموږ سره رسمي ثبت دی. په ټینس بال کرکټ کې موږ سره ټول خوست کې چې هغې له جملې څخه ورزشکاران دي، هغه د دوی کوچینګ دی، منیجران دي، دغه څومره چې په ټینس کرکټ ورزش کې ښکیل دي دا 2,50,000 زموږ سره ثبت دي. نو د دغو لپاره خو دوی ته خپل اولمپیک ته هم دومره بدیجا نرسي چې موږ ته داسې عواید څه لاسته راکړي چې په دې باندې کار وکړو. نو موږ په سپانسرانو باندې، اړوند اداراتو باندې دا غږ کوو که چېرته د ټینس کرکټ دغې برخې ته توجه وکړي نو دا به نور هم رشد او پرمختګ وکړي او دغه برخه به د نړۍ، د افغانستان به د نړۍ سره سیال کړي. او اوس وخت کې تجاران که چېرته دغې برخې ټینس کرکټ ته توجه وکړي نو اکثره وخت دوی لپاره هم اعلاناتو لپاره یو ښه فرصت دی، ځکه چې موږ او تاسې که یو میدان ته څو هغه ته حتی داسې میدانونه دي چې لکاو ته تماشا رسیږي، دومره تماشا چې هغه په شپږیزه کې هم نشي ټولیدلی په افغانستان یعنې غوره لیګ کې، لکه څومره چې په ټینس کرکټ کې په خوست کې ټولیږي. نو که چېرته دوی له موږ سره موږ نه ملاتړ وکړي نو دوی لپاره دغه یو ښه فرصت دی چې خپل هر شرکت، هر یو پلان دوی لري، د هغې لارې دوی په اسانۍ سره اعلانات هم کړلی شي. بېشکه لنډ که راته ووایې رسنۍ له تاسو سره څه همکاري کولی شي؟ کوم ورخو کې در سره مؤثرې تمامیږي؟ رسنیو څخه خو له ټولو رسنیو څخه موږ ځانګړې مننه کوو. موږ سره په هر ځای کې په هره برنامه کې ګډون کړی دی، موږ غږ یې تر نورو رسولی دی. خو رسنیو باندې موږ هم دغه غږ کوو چې په دغه وروستیو کې دوی د هرې صحنې شاهدي حال دي چې په لکونه او زرګونه مینوال دوی ګوري د ورزش. که چېرته دوی موږ سره یوې دغې برخې ته توجه وکړي چې د مالي ملاتړ کوونکي
موږ ته جلب کړي، موږ ته هغه توجه موږ ته وکړي، نو رسنۍ به موږ سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړي، نو موږ به مجهز یا منظم لوبغاړي جوړ کړو، ښه ځایونه به جوړ کړو تر څو به لوبغاړي له سیالانو سره سیال. ځلان صاحب ته لنډ راته وایه ننګونې شته، حل لاره یې څه ده؟ ځکه موږ په ننګونو باندې هم په خنډونو باندې هم خبرې وکړې، حل لاره یې څه بولئ؟ یقینا چې حل لارې شته، ځکه چې د بیدار صاحب راتګ ښه مدیریت باید وشي، که څنګه چې کړی دی او د ده ښه ملاتړ وشي، او که هند کرکټ ته وکتل شي په IPL ته د سپانسران لوی سپانسران لري، وجه هم همدا ده. نو یوه لویه ننګونه د اقتصاد ده، که هره برخه کې ملاتړ وشي د کرکټ خصوصا تجاران، نو یقینا چې زیات پرمختګ به وکړي، زیات رشد به وکړي او یو ښه انځور به نړۍ ته وړاندې کړي. مننه، خوشحاله اوسئ. د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایئ چې ځوانان له تا سره څومره درېدلي دي په دغه برخه کې؟ مثلا که چېرته دوی په یوه سیمه کې کرکټ ټورنمنټ وي یا پایلوبه وي، تاسې مخکې هم یادونه وکړه چې په سلګونو او زرګونو کسان تماشې ته راځي، په دغو برخو کې د سیمې د ځوانانو رول څومره مهم دی؟ د سیمې د ځوانان 20 ځوانان یو ښه ټورنمنټ په لاره اچوي، ځکه چې موږ سیمه کم شته، نورو سیمه کې نو ځوانان ماشاءالله د کرکټ باره کې زیات فعال دي. د دوی پروګرامونه چې په لاره چې ځینې سیمو ته موږ لاړ شو، حیران شو چې څومره ښه منظم مراسم لري، هغه په نشته امکاناتو باندې چې زیات سپانسران نه لري، نو دوی چې کوم غټ لیول هغه مراسم ترتیبوي، نو واقعیت موږ هم حیران کړي. نو بېشکه چې ځوانانو زیات رول لوبولی دی په دې وروستیو کې د کرکټ لپاره، او د خوست یو ښه ځلیدونکی نوم دی نړۍ لپاره. مننه، خوشحاله اوسئ. زموږ خپرونه هم په ختمېدو ده. د وروستۍ پوښتنې په توګه زادران صاحب خپل ځان د یو لوبغاړي په حیث په ټولنه کې د نورو خلکو په منځ کې څه ډول احساسوئ؟ لکه ته یو لوبغاړی، بل کس دی مثلا یو تعلیم یافته کس دی، یو کس عادي کس دی، ستاسې څومره قدر عزت کېږي د یو ورزشکار په توګه؟ یو چېرته درومې څومره احترام درته کېږي، او څومره مینه او محبوبیت خلک درکوي؟ او بالکل د سپورټ له برکته زیات خلک قدر او عزت راکوي. هغه دوی ډېر لوړ شخصیتونه لري، دوی په خپله یو دروند شخصیتونه وي، خو موږ ته بیا هم ډېر قدر او احترام لري. د دې وجه او برکت هم همدا دی چې موږ سپورټ کوو او تمرین کوو، او خلک موږ سره ډېره مینه او محبت کوي. مننه، خوشحاله اوسئ. د سولې پیغام راډیو قدرمن اوریدونکو، نن ورځ د سیمه ییز کرکټ پر پراختیا، ننګونو او فرصتونو باندې زموږ ګردی میز و. د بحث میلمانه مو په خوست کې د ټیپ بال یا د ټینس بال مسؤل ډاکټر عالم بایدار، خوست کې د سیمه ییز کرکټ مباصر او تکړه کمنټري کوونکی زاهد الله زهلان، او یو تن د هاډبال او ټینس بال پیاوړی لوبغاړی وکیل زادران. له تاسو درې واړو څخه ډېره زیاته مننه چې سولې پیغام راډیو ته مو تشریف راوړ او په اړوند موضوع باندې مو راسره خبرې وکړې. له تاسو نه مننه. دوستانو، زموږ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. ما سجاد شاه ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریالي واوسئ.